کامیابی څه ته وایي؟ کامیابی ښه مقصد ته رسېدو ته وایي. لکه یو سړی فصل وکري او د ده نیت دی د فصل مقصد څه دی؟ د کروندې چې زه د دې نه پیداوار حاصل کم، او دا پیداوار ښه مقصد دی. نو چې دی دا غنم وکري او دی لو کې غنم کور ته راوړي، نو دې ته دی کامیابي وایي. زما فصل کامیاب شو، زما ځمکه کامیابه شوه، او زما خواري کامیابه شوه، عبس نشوه، فضول نشوه، او خپل مقصد ته ورسېدم. یا یو سړی سکول وای او څه دپاره یې وای چې زه ډیګري والم، او ډیګري سره والم چې ما ته ښه نوکري میلو شي. نو که یو سړی د هلک سکول کې داخل شو او د امتحانونه ورکوي او امتحانونه یې پاس کړل او ده ته خپله نوکري میلو شوه، هلکه وایي اوس زه کامیاب شم. چې کوم مقصد له مې دا کوشش کو او دا منډې ترړې مې والې، هغه مقصد مې حاصل کو. نو ښه مقصد ته رسېدل او ښه مقصد حاصلول هغې ته کامیابي وایي. او دا د انسان فطرت دی چې هر انسان کامیابي غواړي، ناکامي هېڅوک هم نه غواړي. لیکن وروڼو چې موږ کوم څیز ته کامیابي وایو او موږ هغې پسې لګېدلي یو د سار نه واله تر ماسخوتنه پورې، نو دا د دنیا کامیابي ده. ګورئ د الله په نزد دا کامیابي پټینۍ کامیابي ده. دې کې موږ لګیا یو، خپل کار به کوو. د الله په نزد بهترینه کامیابي څه ده؟ ښه کامیابي هغه ده چې موږ د آخرت په ژوند کې ګټه وکړو، او په آخرت په ژوند کې چې کوم ښه مقصد دی هغې ته ورسو چې هغې ته د خدای رضا او جنت وایي. که یو سړی الله راضي کي او خدای دله جنت ورکي، د مقصد ته دی ورسېد ښه مقصد ته، نو دا بهترینه کامیابي ده. او که یو سړی الله خفه کي او جنت ته ونه رسي او د جنت په ځای دوزخ ته وغورځېږي، نو دا ناکامي ده، دا کامیابي نه ده. چې کوم مقصد دی هغه مقصد ته مونږ ونه رسېدو. نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي قد افلح من تزکا، حقیقي کامیاب به څوک یقینا کامیاب شو، مقصد ته ورسېد. څوک؟ من تزکا، هغه څوک چې ځان یې صفا او سوتره وساته. تزکیه څه ته وایي؟ د تزکیې ډېرې بانې دي. دا مونږ چې طالبانو ته بیا کتاب الزکات وایو، نو مونږ ورته د زکات او د تزکیې هغه لغوي بلا معنی کوو، خو په عرف او په اصطلاح کې تزکیه څه ته وایي؟ من تزکا څوک دی؟ هغه انسان چې دی باطن او زړه پاک وساتي. اول نمبر خپل عقیده برابر کړي، عقیده صفا او سوتره وساتي، او عقیده د شرکیاتو نه او د کفریاتو نه او د ملاوټونو نه محفوظ وساتي. دا د عقیدې صفایي ده او دا بنیاد دی. که یو سړی ټول عمر روجې نیسي او تسبونه لاس نه لرکوي، ذکر پې کوي، او د ورځې لګیا د خپل منځونه کوي او د شپې خپل عبادت کوي، خو که عقیده خرابه وي دا ډب ته پروتی دی. د ده دا نیکۍ د خدای په دربار کې د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري. د قریشو ابوجهل او د دې ملګرو حاجیانو له به یې ډوډۍ هم ورکول، حاجیانو له به یې جامې هم ورکولې وې، دی دې کې طواف وکړې، او د زمزم د اوبو خدمت به دوی کو د رسول الله مبارک ترک او عبدالمطلب، او د هغه نه پس د عبدالمطلب نه پس ابو طالب کو د قوم کو، خو ایمان نصیب نشو. رسول الله مبارک چې کله صفا په غونډۍ ودرېد او د خپل قوم ته اعلان کو، نو څه وایي ورته؟ یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، کلمه د شهادت لا اله الا الله وایي نو کامیاب بشه. وراستی کامیابی د ایمانیات شو. د مکې په لارو کوڅو کې به ګرځېده او دا آواز به کو قولوا لا اله الا الله، دا عقیده وایي. دې عقیدې سره به زړه پاک شي، دا غلط عقیدې نه صفاوالی به راشي، نو تفلحو کامیاب بشه، کامیابی به بیا مونه. نو ابو جهل به خور راغشته او د حضور پاک په سر به شیندلې، او څه به وی خلکه ګورې دا سړی دوکه نه کي او د خپل پلار دی که د دین نه مو وانړی ګورې. او د صفا په غونډۍ چې نبي علیه السلام اعلان وکړ، نو څه وایي؟ ای فاطمې ګورې د خدای نه دې نشم بچ کول، ای صفیې چې ته د پیغمبر ترورې زما ترورې، قسم دې که د خدای نه دې بچ کم.
ایمان راوڑ ایمان چی ایمان نی بچوال قطعا نشتا ابو جہل ایمان نو ابو لہب دا رسول اللہ مبارک سکت رده ابو طالب دا رسول اللہ مبارک سکت رده او دے ابو طالب دا حضور پاک سونا خدمت کرده عقل دلتا کار نکی عقل نچلے سمرا خدمت معشوم الوے کا تنکنا ورطا پاتے دے او حضور پاک مبارک سر سونا مین و سونا محبت و سرا او آخر وقت چکل ملکی دا نو نبی علیہ السلام مولانا آگے او دا ابو جہل او دا عطبہ او دا کافران تے گیر چاپیر دی رسول اللہ مبارک و تا فرمائی وی اے کاکا دا کلمہ شہادت ہو آیا نو دا احاج لکا بها رب زبد اخبر رب سر دا لنور خبرکم خو مہربانیو کا گوری دا کلمہ ہو آیا او کدا کلمہ دی اونوی نو گوری کاکا اسم نشم کولے در سر اسم نکیگی او دا کلمہ ہو آیا آغا وطوئی ایروارا خبر دا خشے دے او دا وخصنا دے نشم ویلے وی کاکا صرف ما پہ گوا کدا ما پا دا وقت کے پٹا ہوا ہے نور خلق و مخ کے موایا کہ شرمے گے یا رہ گے او اغیوت امدق وی چی گورے ابو طالب خطا دینے کی پاخر وقت کے اے کاکا ما پہ گوا کا پٹ زما پر ایک وقت کیوں آیا زبا خدای سردل نور قصے پیسے سموم او میرا بانیو کا گورے دا کلمہ آیا او کا کلمہ دے نوے او دا ایمان نخلاص لالے گورے کاکا اسم نشتا اللہ وی ما فیصلہ کرے اللہ وی ما فیصلہ کرے دا چی کافر سڑے مشرک سڑے با جنت تا بالکل نزی دا با نزی دا فیصلہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام پلار آزر چی دا قیامت پر از باندے کلا دوزخ تا بوزی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی اور قرآن شریف کم دے ابراہیم علیہ السلام بچے گئے کی یا اللہ تا خما تویلیو چی زبا دے نرسوا کو تو خطا ما سر وعدہ کری دا چی زبا دے نرسوا کو اللہ دا سمرا رسوائی دا چی دا ما پلار دا ما مخ کے دوزخ تا لڑکی دا خدا ما رسوائی دا ایو خزل من خزی ابی دا خدا ما پلار دا ما مخ کے دوزخ تا شغال کے گی ما اللہ تا خما سر وعدہ کری دا چی زبا دے نرسوا کو دے تل شل زر قام کی دا رسوائی ندا اللہ بوتوی اے ابراہیم براو گونا برا باو گوری چی براو گوری نو اللہ پاک بر ابراہیم علیہ السلام دا پلار پا یو سخا شکل کی تناسخ زمان پا مذہب کی نیش تبی باو مغا سترگی مخ ودون لاسونا بے اغی خب بد شکل بے کی خلق قسم یو سلی تا چی خکولی نینو خلق ورتسوی بد شکل دے نو شکل خیو مغی خدا شکل چے کم حیعت تے کم رنگ دے کم بناوٹ تے اب بناوٹ بعد وقت کی بدل شنو منگ ورطا بد شکل وائیو شکل ہو مگئی خراب شکل وطا منگ وائیو نو خراب شکل بے کی نو ابراہیم علیہ السلام تا چی وطا اگوری نو رستو بشی نفرت پیتے پیدا شی او خدا سا شیرے نو پرشتے بے دخپون اونی سے پا دوزخ کے بے ور شغال کی ابراہیم تا تا پتا نستا انی حرمت الجن علی الکافرین کافر لجنت حرام دا اتل فیصلہ دا رب العالمین چی کافر بالکل جنت تنزی دا پیغمبر پلار دے ولی نشی دا ابراہیم علیہ السلام پلار دے ولی نشی نو دا بات خدا نفرت پیدا کی دی بے دا بخنے دو سوال بے نکے دا قصو کدا چا پلار کافر دے و دے پا دوزخ کے پروت تے دا بچوں کو لکی بے دا سوال نرا دی کہ اللہ تے و بخا نفرت پا پیدا کی او کدا چا زوی پا جنت کے زوی دوزخ کے دے او پلار جنت کے دے دا پا لکی بدا غزوی سوال نرا دی کہ اللہ دا ما دا زوی رو باسا ولی دا جنتی خوچے کم دعا کی خدا قبلے کہ کم سوال کی خدا قبلے دا غی کافرانو متعلق سوچ بختم شی للا بے نرازی یر بشی تے کافر جہان تا جنت تا بنزی مسلمان بدی وما كان استغفار ابراہیم لأبیه الا عن موعدت وعدها ایاہ و دنیا کی بے مولا بخنا غختا وچے اللہ و طبی نگوارے کافر لبا بخنا نگوارے ہدایت کا بخنا بنگوارے فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم چے دعوت اللہ چے کافر لبخنا بنگوارے و اللہ دا ما توبہ 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 بیا بنگوارا بس وعدہ میں وصلہ کرے وا چے دا بطالت بخنا گوارا ما رسول اللہ مبارک ابو طالب تسوئی اے معشوم علوے کرے او ورطا پتم وچی دا دین رشتو نے دے لو یا قصیدہ دے اوٹکے بے گویم وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ ما تدزلنا پتر چی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین پٹولو دینون کے بہتر دین دے حضرت علی زوے دے کن رسول اللہ مبارک سرا دا مینا پا میدان کے پا منزمان دے والارو دیکھے ابو طالب راگے شیع علی دا اخبر پلارو لی دا نو اورا پیدا نو آوازے وطاو کے دل تراشا
وی دا څه کوې؟ وی د دې تره د زوی سره مې مونځ کاو. بچې مه یارېږه، مه یارېږه مانه، زه دې نه منې کوم. د تره د دې زوی مرسته دې کوه، د ده تابعداري کوه، دا په ښه دین دی ښه الله، لیکن خپل قسمت کې نشته. انک لا تهدی من احببتا. اللہ قرآن حکیم کی اعلان ورته کوي اے محبوبہ، اے محبوبہ، ته به صرف لاره ښې، جنت ته رسول ستا کار نه دی، د چا کار دی؟ زما کار. ته لار ښایا، باقي دا زما کار دی. نو ورته وایي کاکا لږ غوندې ما غوږ کې پټ ووایه، ما ګوا کا، باقي زما کار. لیکن ابو طالب آخر وخت کې څه وایي؟ شونډې وړقولې. عباس رضی الله عنه ورور دی، هغه سر ورښکته که، سر یې اوچت که. عباس څه ووی؟ وی مخکې یې ووی چې د پلار نیکه دین بل نه، د پلار نیکه دین بل نه، او ساتې لاړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاری مسلم په دې ټولو کتابونو کې دا حدیث ذکر دی، وی په ټولو کې په دوزخ کې کم عذاب زما د تره ابو طالب دی، کم عذاب. او کم عذاب یې څه دی؟ د اور سپلی به یې پخپو وي، د اور سپلی ابه دومره ګرمي چې دماغ به یې خوټ کېږي، مغزه به خوټ کېږي. بنیادی سی زمارونو عقیده ده، بنیادی سی ایمان دی. بس اړه به صفا کې، دا قانون دی، اړه به صفا کې د خراب عقیدې نه. دغه ابو جهل لاړ، او چې کوم وخت کې مړ کېده، عبدالله ابن مسعود فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ بدر په اختتام کې رستو او فرمایل، وی څوک به چې لاړ شي او ابو جهل وګوري چې څه توره وکړه، وی مې الله رسول دا دې ورلم، وی ورلم په لاشونو کې مې لټاو، د ابو جهل لاش پکې راووته. بخاري شریف کې راځي، وی یخ شوی او سوړ لاس پې نه شوی راخولی. نو ما اوچت شوم او په دا سینه مې ولې یو مضبوط ټوپ وواو. نو ما ته وی څوک یې؟ مې زه فلان کې یما. نو هغه قبر ته ګوره که نه، وی دومره لوړه سینه به دې د بل چا لیدلي لکه زما چې ده فلان کې زویه کنځلې راته وکړل. ما توره راوویسته، وی څه کې؟ مې سر ده نه پرې کومه، په سر مې څه کې؟ رسول الله مبارک لاوړم. قبر ته یې ګوره، قبر ته وی دا سر چې مې پرې کې لګې ویښ کې پرې که دې سینې سره جوخته چې زما سر په نورو سرونو کې پروتي چې د سردار سر ښکاري. ما وی خار ماندې پوره کوم، سر ده نه اوږد پرې کوم، خو دا تپوس ته نه کوم چې د رسول الله مبارک متعلق دی اوس څه خیال دی. ملګري خو وتښتېدل، او دا سر ده نه اوس پرې کوم، سا ده نه وځي، اوس ته څه خیال دی؟ هسه وایي زما د په لات او په منات په د خپلو خدایانو قسمي چې کله یې د پیغمبرۍ دعوه کړې وه په هغه ورځ مې څومره بدي شو، نن مې هغسې بدي شي. قبر کم خوایا وړه، کم خوایا وړه، عقیده خرابه. عمل د دنیا طوافونه هم کړي دي، حجونه هم کړي دي، صدقې هم ورکړي دي، خلکو سره ښېګړې هم کړي دي، لیکن کبر او کفر دوه څیزونه، کبر او کفر کم خوایا وړه. چې عبدالله بن مسعود سر مې ته پرې کړ او د رسول الله مبارک مخکې مې ور وغورځاو. حضور پاک کوي الحمدلله، شکریه ادا کړه. عبدالله ابن مسعود هم ورته وی رضی الله عنه، وی الحمدلله الذي اخزاك الله، هغه خدای له ثنا ده چې ته رسوا کړې، واعز الاسلام، او اسلام له خدای عزت ورکړ، اسلام له خدای عزت ورکړ او ته رسوا کړې، هغه ذات له ثنا ده. زمارونو لاول لومبې به زړه صفا کوو. من تزکا، هغه انسان چې د زړه پاک دی د کفر، د شرک، د حسد، د بغض او د ریاکارونه، اړه صفا. قانون دی، زه به د دې زمانې د دې ښځو نه راونیسمه. دا ښځې چې کله هم په ځان سرخي سفیدي پورې کوي او خشته جامې اچوي، د هغې نه مخکې صفایي کوي که نه کوي؟ په صابون به لامبې کوي، مخ به په صابون صفا کوي، هغې نه پس بیا کوه. او که نه مخ په صابونو نه وینځي، او مخ یې څخه خیرني، او لاسونه یې څخه خیرن چټي، او ویښتې هم څخه خیرن چټي، نو که دا په ځان رنګونه هم پورې کوي او ښې جامې هم واچوي، نه څه فایده ورکوي؟ قانون دا دی مخکې به صفایي کوي، هغې نه پس به ښه شی استعمالی. دا قانون دی. دا دیوال له چې خلک رنګ ورکوي، نو د هغې د پاسه اول ګریګمالونه میګمانونه ومږي، ټوټین موټین وله ورکړي، نو صفی کې صفا رنګ ورکوي. دې دروازې له
دروازه چې جوړه شي او دې له خلک رنګ ورکړي د هغې نه مخکې ریګمال کوي که نه ریګمال کوي مخ وله جوړ کړي دا خلک ورته څه وایي هلکه دیوال له مخ جوړ کړه نو رنګ وله ورکړه د دروازې له ښه دروازه به دله کاریګر جوړه کړي او ښه خواري به پې وکړي خو چې ته صفایي ونه کړې پر اګمال او رنګ دې وله ورکړه نو بیا د دیار د لرګي او څخه د شنډۍ او د څه ورته ویلې کېږي د بېکاره لرګي د دروازې څه فرق کمال په څه کې دی په صفایه کې دی لاول دیوال ښه صفا کړي او دروازه ښه صفا کړي هغې نه پس رنګ ورکوي نو ښایسته او مزېدار ښکاري جومات ته د پې قالین اچوم لاول به صفا کړم که نه ورېږه ووینځم صفا کړم هغې نه پس به قالین واچوم نو ښکلې به ښکاري لاسونه لاول صفا کړم نو هغې نه پس پې ګوتې موتې زنانه اچوي مخ لاول صفا کړي هغې نه پس رنګونه منګونه ورکوي دقه رنګې که ته په دې زړه باندې عبادت کې او دې باطن کې الله ته توجه پیدا کې لاول به تخلیه کې صفائی بکے لاول بسکے صفائی نو اللہ وی من تزکا ما بامراد شو مقصد تا رسید او کامیاب شو سوکو اگا انسان چی ظلو صفا کی ظلو پس صفا کی اس بتاوے چی مولی سے ظلو پس صفا کی اللہ لخو صابون نور رسی ظلو لخو ریگمال نور رسی ظلو لخو اوبن ور رسی نو دا صفای طریقہ خدای وی وذکر اسم ربه فصلا ذکر اسم ربه فصلی ظلو صفا کېږي د الله په ذکر الله یاد کا نمبر 1 قولی عبادت ذکر قلبی مشتا زمون علماء کرام منی او ټول امت منی ذکر قلبی د زړه ذکر نقشبندیه کې بیا د زړه اذکار شته دي ولکم ذکر وکړه په خلیم ذکر وکړه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان هذه القلوب دا زړونه چې دي تصدع زنګ کېږي کما یصدع الحدید لکه اوسپنه چې زنګ کېږي څنګه اوسپنه زنګ کېږي چې خیال یې نه ساتي چې خیال یې ساتي نه زنګ کېږي او چې خیال یې نه ساتي اوسپنه زنګ کېږي نو صحابه مجیبه دي وما جلاؤها یا رسول الله دا الله رسول دا زنګ به صفا کېږي پس صفایي یې څه شی دی دو حدیث دي یو کې راځي کثرت ذکر الموت مرگ ډیر یادول مرگ او دویم سره راځي دویم کې راځي کثرت ذکر الله او فی روایت ذکر الله د خدای ذکر څومره ډیر چې الله یادې څومره ډیر چې الله یادې نو هغه امر به زړه صفا کېږي او څومره چې مرګ یادې نو هغه امر به زړه صفا کېږي مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی دي شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ استاذ یو ځل میں جلالین شریف کی کته نو یو لکه می شک راغی جلالین شریف د قرآن شریف یو خپل تفسیر دی لکه می یو سودا او شک راغی سوچ کوم شک نوزی حاشیه می وکړه شک نوزی شرح می وکړه شک نوزی تفسیرونه ګورم شک نوزی طالبانو ته می وې چې کوم را سره مرګریو الکه زماده کې دا شبهه د شک دی هغه وی چې دا خو واقعي درست خبره شک ټیک ته او دا خو جواب مونږ سره نشته فیصله په دې وکړه چې شیخ الهند صاحب نه تاسو کوم شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه چې د دارالعلوم دیوبند لومبي شاګرد دی هغه نه به تاسو کو تاسو به سوکړي د استادانو خو باغ ډېر احترام کو او ډېر قدر به کو تاسو به سوکړي یو کم ځای به کوي فیصله پدې شو مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه سره مینه لګا ډیر وا وی تانوی سے تب تاسو کې او څه ټیم بکې شیخ الهند چې کله سار منځو کې او سلام وګرځي او درس لنی تل دې وخت کې به تاسو کې مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دغه وخت کې تعلیم دیلا جلالین شریف می طرف کیونه ورالم او چې څنګه وشو او ما ځان جوړاو چې ورشم تاسو ته وکم نو شیخ الهند نیک پاسه خپل خانقاه ته نه دا یو خلوت خانه ځان لبه پکې ناستو او د الله تعالی عبادت وکاو تر اشراق پورې اگر چې اشراق چې نبی علیہ السلام فرمایي چې په کوم ځای مونږ او کې ال تکیلی او تر اشراق پورې الله یادې نو دا غي د عمرې برابر ثواب د حج برابر او پورا ثواب دی لیکن بعد وخت کې میلمانه راشي نو د ذکر او اذکار نه سړیو بس نو هغه به ته کوټې ته او کوټه کې به کېناستې ده او تر اشراقه پورې به خپل ذکر او اذکار کو او د هغې نه پس به بیا د اشراق لمونځ وکړو بیا به درس ته روان شو نو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي چې دې زه ما ځان جوړو چې ورځم جلالین شریف ورورم به دې فورا پاسېده خلوت خانې ته ننوت اوهو
ډېر عجیب افسوس مې وکړ ما نه څه کوتاهي وشوه چې لږ په وخت ورپاسېدلی وې په دا لاره کې چې ته تپوس به مې ترې کړی دا خو غلطي وشوه ای نفسه دا خو تا غلطي وکړله ځان سره اوس لګیا دی ورلمه ورېږه دا ور به لرې کړم تپوس به وکړم خو چې لږ زور مې ورکړه دننه یې کونډه والې ور کونډه دی وی ما وی چې راشه ځان له زور ورکړه چې دا ناراستي دې ولې وکړه ځان له زور ورکړه ناراستي دې ولې وکړه نو سخته یخني و او جمع و یخني ده او جمع دی نو بار په ژبې کې په دا یخنۍ کې څادر مې اخوا غورځاو ورېږه دې یخنۍ ته ودرېږم ما نه ولې کوتاهي وشوه په کار دی چې دې پاڅېده چې زه ورته مخکې ولاړ وې دا ولې مې ناراستي وکړه په هغه یخه یخنۍ کې ولاړ یم کتاب مې ترخ کې دی او دا مې سوچ دی چې دې د دې خلوتخانې نه څنګه راوځي او دې ځي درس لا نو دا لاره کې به دې تپوس کوم لاره کې به دې تپوس کوم وی رپم داسې رپم د یخنۍ نه وایي چې غوږ مې کېښوده نو دې په دې خلوتخانه کې ذکر کوي او ذکر کې دا یو پټې غوندې لا اله الا الله وی قسم د الله په ذات متنبي صاحب قسم خوري چې دا ذکر مې واورېده چې لا اله الا الله نو زما هغې ته توجه پیدا شوه یخني مې یېره شوه چې ذکر مې واورېد یخني مې یېره شوه رچېدل مې ختم شو هغه ذکر ته مې توجه پیدا شوه ولاړم او دقه ذکر ته توجه د کتاب مې ترخ کړي یخني یېره شوه رچېدل ختم شو چې کله د ذکر ختم کو اشراق منځ یې وکړو ورې کولاو که نو ما ورمنډه کړې اشرف علي څه کې صاحب یو شک دی یو ځای کې مې شک راغلی دی او د ټولو طالبانو شک دی نو که دا دې راته حل که وایه وایي چې ما د شیخ الهند دی مخ ته وکتل نو د خولو ډک دی چې راووته دې مخ ته مې وکتل نو په لاسونو په دې مخې خولې روانې دي بس پوه شوم چې دې ته ذکر وایي دې ته ذکر وایي چې دا دې په دې یخه یخنۍ کې مونږ لچیږو دنه خولې بیږي یخه یخنۍ کې مونږ لچو دنه خولې بیږي نو ما ورته وی چې صاحب دا یو شک دی وی لګیا دی تحقیق یې شروع کړ تحقیق یې شروع کړ وی داسې تحقیق یې شروع کړ مولانا اشرف علي صاحب وی قسم دی که په لفظ پوهېدم او که په معنا پوهېدم اسم پوه نه شو چې دی وایي څه نه پوهېدم چې دی وایي څه او دې مطلب یې څه دی وی ما ته وایي چې اشرف علي لکه چې پوه نه شوې مې صاحب لږ راښکته شه دې وخت کې ډېر لوی مقام کې ته الله ذکر لاهوت دا یو ځان له مرتبه ده مونږ وایو الله هو او یو بل ذکر دی هو الله ذکر سعودي او ذکر نزولي تاسو پې نه پوهېږئ دا یو ځان له شی دی دا ځان له شی دی مونږ خلقو خو اللهونه یو نخره جوړه کړې ده مونږ خلقو اللهونه یو نخره جوړه کړې ده دا ذکر دی الله لکه سکته به وکې بیا به وی هو بیا به وی هو بیا به لکه سکته وکې الله او هغه سړی چې په مقصد د ذکر سعودي نزولي پوهېږي مرتبه د لاهوت پیژني مرتبه د فنایت پیژني مرتبه د ناسوت پیژني مرتبه د ملکوت پیژني په دې ذکر پوهېږي هر سړی پې نه پوهېږي ناسوت او ملکوت او جبروت او لاهوت چې دا پیژني اسې خو هو اسم ضمیر دی چې په مطلب یې نه پوهېږي هو خو ضمیر دی ضمیر معنا په نه پوهېږي نو تعالی هېڅ فایده نه درکوي نو خلقو ته نخره جوړه کړې ده نخره به ترې نه جوړوي دا ځان له یو مقام لري نو مولانا اشرف علي صاحب وایي داسې الفاظ یې ووې داسې معنا قسم دی که پې پوهېدم نه پوهېدم اشرف علي پوه نه شوې مې صاحب نه په الفاظو پوه شوم نه په مطلب پوه شوم حضرت لږ راکوز شه ډېر بره پرواز دی دې وخت کې دې ذکر ډېر اوچت کړی دې وخت کې لږ لاندې شه عائشه صدیقه فرمایي اوهو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازله شو چې وحی ته لاړم زه ورته ورغلم چې ورغلم ما ته نیغ وکتل ما ته ایمان انت څوک یې زه یې نه پېژندم عائشه بیبي په ټولو بیبیانو کې محبوبه بیبي ده نه پېژنې وی من انت څوک یې ما وی انا عائشه د الله رسول عائشه من عائشه عائشه څوک ده عائشه هم نه پېژني ما هم نه پېژنې عائشه هم نه پېژني ما وی ابنتو ابي بکر د ابو بکر لورې ما من ابو بکر څوک دی هم نه پېژني
رفیق سفرم نه پیژنې، رفیق او ملګری د غارم نه پیژنې. من ابو بکر، ابو بکر څوک دی؟ نه پیژنم. ما وی ابن ابي قحافه، د ابو قحافه زوی دی صاحب. من ابو قحافه، ابو قحافه څوک دی؟ نیم زه پیژندم، د عایشه پیژنې نوم مې نه پیژنې، نه ابو بکر پیژنې، نه د ابو بکر پلار پیژنې. وی اوره پیدم ویرېدم بار ترې ووتم. ولې؟ دغه وخت کې د رسول الله مبارک پرواز او مرتبه عرش سره تعلق لري. چا سره تعلق لري؟ عرش سره تعلق لري. فرش نه خبر، عرش سره تعلق، فرش نه خبر. فرش نه پیژنې چې فرش څه شی دی. زما قسم په خدای زموږ اکابر علماء دیوبند، که تاسو تاریخ وکړه حیران بشئ. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل چا ورته ما له فتوا ولیکه، نو فتوا کې به قرآن او سنت ته سوچي، او قرآن او سنت سوچ کې به بر الله ته ځي. بیا بعضې وخت کې راشي داسې چې فتوا یې ولیکله، دستخط کوي خپل نوم ته هېر شو. ماشاءالله دستخط کوي پې نړۍ اړی، داسې تاوی داسې تاوی. خدای شاه سړی وایي داسې مسله ده، شاګردان وایي داسې مسله ده. نو زر یې شاګردان نه تپوس وکړو زما نوم څه دی؟ وی رشید احمد. نو دستخط یې وکړ. خلک وایي دا دی هغه دی. مور به د دیوبندي په شان بچې چته راوړي، تر وبنړي. د دنیا میندې به اولاد راوړي، خو داسې بچې به راونړي چې کم بچې دیوبند پاللی دی. تصوف کې اسمان ته رسېدلی دی، تصوف کې اسمان ته رسېدلی دی. دا داسې خلک وو. او چې درس ته به راته نوم نه علم د بعضې حضراتو درس ته به راته او دا دی په مسند د حدیثو به کېناستېده، نو داسې وخت به داسې به درس ته نه راته چې د شپې د رسول الله مبارک سره ملاقات نه شوی. په نوم یې کافران مسلمانې بهر کې زمارونو. اشرف علي پوه نه شو، مې صاحب ډېر اوچت دی، ډېر بالا ډېر لوړ. لږ راښکته شه صاحب، چې لږ راښکته شو بیا تقریر شروع. ازما شک وباسي چې تقریر یې شروع کړ، دې د الله خو په الفاظو څه ناڅه پوه شوم خو په معنا پوه نه شوم. په الفاظو څه ناڅه پوه شوم خو په معنا پوه نه شوم. اشرف علي څنګه؟ مې صاحب خوند یې ونه کړ. خدا اشرف علي بل وخت به دې پوه کړ. صاحب لږ نور لاندې شه، زه اشرف علي دې وخت کې نه کېږي، دا به دې پوه کړم. د الله نوم، الله سره تعلق. زه به یو لنډ مثال در کوم چې ته به پوه شې. د یو سړي انټرویو ده، او هغه انټرویو له دې روان دی، او هغې کې به درته نوکري یا میلاوېږي یا به نه میلاوېږي. ټیسټ پاس کړی دی، خواري کړې ده. پبلک سروس کمیشن کې امتحان یې ورکړی دی، هغې کې رزلټ ښه راغلی دی، پاس دی. رزلټ چې پکې پاس شو، هغې نه بیا انټرویو واخلي. 100 کسه پاس شوي دي او اخلي 15 کسان. نو دې 100 کې به د 15 کسانو انتخاب کې انټرویو وي. رښتیا ووایه د ټول سوچ هغه انټرویو ته یې که نه؟ اوهو وي که نه؟ چې مونځ کوي مونځ نو په مانځه کې مخوا سوچ، په مونځ کې به سوچ. که ډوډۍ خوري ډوډۍ کې مخوا سوچ دی. او که چا سره خبرې کوي په هغه سوچ کې چې خدای ما نه به هغه سړی څه تپوس کوي، زه به څه جواب ورکوم. نو اکثر ورته خلک وایي هلکه سوچ کې خو نه، ما سره خبرې کوي سوچ دې بل خوا دی. یا صاحب هغه انټرویو ته مې سوچ دی. مونځ یو کې هلکه دا خو درې مې وکړل، یاره څه به هغه انټرویو هغه مې سوچ دی. ډوډۍ کې د انټرویو سوچه، منځ کې د انټرویو سوچه، داسې ده که نه ده؟ ملګرو سره ناست د انټرویو سوچه، دغه سوچونو کې پراته دي. دقسې الله زړه کې کېنو، په مانځه کې الله، ډوډۍ چې خورې الله. مونږ لټان یو لټان مړه، والله مونږ عبادت کوو د خدای پاک، خو عبادت چې په کومه طریقه پکار دی هغسې ونه ځان خلاص رواج هم جوړ کړی دی. زه وایم که 2 رکعات هلک اول ځان یادوم ښه، که 2 رکعاته مونږ مونځ په داسې طریقه وکړو چې مونږ په دا خپل زړه کې رب کښېنو. رب بعض دا دوم ډېر دي، خو نه هغسې ګرانه ده. دا زمونږ کابرو کړي دي، داسې عبادتونه زمونږ مشرانو کړي دي. نو ذکر دې ته ذکر وایي. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی. الله به یاد ساتي، ذکر به کوي ذکر، او د خدای په ذکر خو نظام قایم دی. خواجه ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه
ناست دی، بادشاہ هم ناست دی، وزیران هم ناست دی، او د ذکر بیان دی، د ذکر بیان دی. او دا وی چې په دې ذکر خو انقلاب راځي، انسان په بدلیږي، کافر په مسلمانېږي، د کائناتو نظام په دې ذکر قائم دی، انسان په قائم دی، او دا ټول لګیا دی. نو ابو علی ابن سینا حکیمو او د بادشاہ حکیمو. ابو علی ابن سینا را کوټه سړی نو حکیم دی او د بادشاہ حکیم دی، لکه ډیر لوی دی زمانه کې چې یو لوی سپیشلیسټ ډاکټري او د صدر او د وزیر اعظم ډاکټري. نو ابو علی ابن سینا ورسره خوا کې ناست دی. نو ابو علی ابن سینا وی خواجه ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه ته خواجه صاحب هغه فلسفي وکنه، خواجه صاحب یو پوټی ټکی او په دې ټول کائناتو کې انقلاب راوستی دی، یو د الله نوم په دې ټولو کائناتو کې انقلاب راوستی دی، دا ته څه وایې؟ د دې بزرګانو د زړه نظر لګي. هغه ورته مخ مرواړو ابو علی ابن سینا ته ورته وایي ای خر تو چې داني خره ته پسه پوهېږې. چې حکیم صاحب ته وایي خره ته پسه پوهېږې، نو حکیم صاحب نه خولې روانه شو، رنګ یې زیړ شو، سترګې یې مړاوې شوې چې خدای په ډک مجلس کې دې راته خر ووې، او بیا د بادشاه او د وزیرانو په مخ کې دې راته خر ووې، په شرمونو دې وشرمولم، او وزیران هم یو بل ته اشارې ورکوي چې حکیم یې برابر کړي، او بادشاہ هم غلی غلی مسکې کېږي چې حکیم یې غلستان خو والا ښه مضبوط دیر دی، نیغ نیغ کېږي، برابر یې کړ. او دنه خولې روانې ولې که یو سړي ځان له خر ویم بده ده، خو که جمعې د مانځه کې یو سړي ته هم خره ته پسه پوهېږي، او بیا یو لوی سړي ته ویم دا خو د هغه او په ځمکه دننه کېدل ولې ډېر دیره دی، خولې ته بیږي بیږي. او مغه خواجه ابوالحسن خرقاني د الله د ذکر خبره کوي چې د الله نوم د الله ذکر سره په دې ټولو کائناتو کې انقلاب راځي. رسول الله مبارک فرمایي کنه وی چې اوبه روانې وي د الله ذکر کوي، او چې کله ودرېدې د خدای ذکر بند شو، چې بند شو نو څښا شي، اونه لګیا د خدای ذکر کوي، خو چې کله د خدای ذکر بند شو نو شاخ به وچ شي. کب کب په دریاب کې د خدای ذکر کوي، خو چې کله ذکر بند شو د ښکاري په جال کې به راشي. مرغیل ته لګیا د الله ذکر کوي، خو چې ذکر بند شو د چا په جال کې به راشي. دا پاکه جامه د خدای ذکر کوي، چې خیره نه شو ذکر بند شو. دا لګیا دی انقلاب په دې ټول عرصه کې، خو د خدای د نوم د وجې نه. نو چې د حکیم صاحب نه خولې بیګې رنګ زیړ خړ دی کې خواجه صاحب مخ ورواړو، حکیم صاحب دا در باندې څه شو؟ ته خو ټولې جامې د خولو ډکې شو، رنګ دې زیړ شو، سترګې دې مړاوې شوې، تندې دې بل ګونجي شو، دا در باندې څه شو؟ وی ګونجي کېږي، دا انقلاب در کې څنګه راغی؟ ته خو وختي حشاش بشاش وې، مخ دې کوله او سترګې دې کوله وې، او اوس خو د پوره انقلاب راغی، وجود دې ډقي. دا ولې؟ وی خر دې راته ونه وې په ډک مجلس کې، په شرمونو دې ونه شرمولم. نو خواجه صاحب ورته وایي حکیم صاحب یو خر پتا کې دونه انقلاب راوست، د خدای نوم به نه راولي. یو خر مې درته ووایي نو لکه د کرکټ رنګونه بدلې، انقلاب در کې راغی، نو د خدای نوم به نه راولي، الله به نه راولي، انقلاب د الله نوم. نو د الله نوم ذکر مړ رسول الله مبارک فرمایي مړ زړه جم دی کوي، مړ زړه جم دی کوي، او د زړه نه زنګ لرې کوي. څومره چې ته لا اله الا الله زنګ لرې کوي، څومره چې الله الله زنګ به لرې کېږي، زړه به صفا کېږي، چمک به ووایي. نو چې صفا شو نو پاسه پې ورخېجه وه عبادت اوسه لګیا اوسه عبادتونه کوه، او ذکر به کوې، او سوچ سره به کې، فکر سره به کې، عقل سره کې. بے عقلین هم ګورې کار نه کوي. بے عقله انسان که ذکر کوي د هغې جدا طریقه، عقلمند سړی چې ذکر کوي د هغې جدا طریقه. عقلمند سړی د خدای او د رسول د وینا مطابق ذکر کوي، الله او رسول چې ورته څه ویلي په هغه طریقه لګیا دی. بے عقله نه خو دین نه دنیا هم تباه ده. بے عقله انسان هم د خدای نه لرې دی، عقلمند نږدې دی. ښه عقلمند. او چې ډېر بې عقله شي لیونی شي نو خدای ته مونځ هم ختم کړي، وایي زه تاسې بخمه، تاسې بخم، بیا مکلف هم نه شو. قمقل او قمقل نوکر هغه پښتانه وایي که نه، وایي د قمقل دوست نه هوښیار دشمن هم کوي، داسې ده که نه. یو سړی په لار روان و، یو قمقل نوکر یې نو چې دی اوس په لاره ځي، قمقل نوکر ورسره دی، نو یو ځای ته چې ورسېد نو جیب ته یې ګوته کړې نو بټوه ورسره نه وه. او دا چې په لاره ته دی نوکر ته یې ویې ګورې خبره ذهن کې واچوه چې کوم ځای کې زه دمه کوم نو کجاوه به کوزی
زه بستره به سمې ماته چې زه کېنم اوښ به سیراب کې اوبه وله به بوځې خیمه به خښې دا ټولې خبرې ورته وښولې چې ما سره په سفر کې به دا خدمت کې وی خسې خو همغه خدمت نو چې یو ځای ته ورسېد جیب ته ګوتې کړې بټوه سره نشته نو هغه نوکر ته وایي دا مولا یلکه بټوه نشته ما خو جیب کې اچولې وم وی صاحب په لاره چې هغه کوم ځای کې تا نه پرېوتېده ما ورته کتل چې کوم ځای نه پرېوتېده نو ما ورته کتل نو دله غصه خدای بې خو باسه چې تا ورته کتل نو روچتولی دی نه نو وی تا چې ما ته کم سپارلي دا دې پکې راته نه ولي چې د ما نه بټوه پرېوځې به م روچتې دا دې پکې نه وې خدای دې بې خو باسه بعضې به عقل سره معلوم وي بعضې به چا سره معلوم وي عقل سره داسې خو نه کېږي شیخ الهند صاحب یو ځل لمونځ کوه نو په مانځه کې انسان تیرو صورت فاتحه یې را شوه صورت یې شروع کړ انسان صورت فاتحه یې را شو صورت یې شروع کړ نو شاته نه یو بانډیسي والا آواز ورکړ وی الحمد شریف پڑھو په مانځه کې ورته وایي الحمدلله نو هغه ځل خیال شو نو صورت فاتحه وایي او چې مونځ اخلاص کړ نو هغه بانډیسي مال آواز چا راکړ وایي صاحب ما سینې ورته وډبول ما دل آواز درکړه وی ته مونځ بیا وکړه زمونږ اوشو او ته مونځ بیا وکړه هسه وایي وایه ویده ته ګوره چې چا ورته مونځ وښو د هغه وشو او چې څوک یې ښیي د هغه ونه شو وښو درته ما چې الحمد شریف پاړو نو ستا وشو او زما ونه شو اوس په دې نه پوهېږي چې الحمد شریف پاړو کې د دنیا خبره وکړه ځکه ستا ونه شو هسې به دې ویلي الحمدلله هسې به دې ویلي سبحان الله نو بیا خبره ټیک وه نو تا خو وایي چې استاد یې الحمد شریف ولوله نو هغه هم بېوقفو نو ورته څه وایي وایي تا پکې دا نه ویلي چې بټوه غورځېږي راوچتی به وایي ښه اوس واوره ښه چې که څه شی زمونږ نه پرېوځې به راوچتی وایي ښه صاحب اوس تماشه کوه چې څه منځې لاړل اوس شاته یې وکتل خادم غلام نشته غلام نشته وخې وایي خدای هغه قمقل څه شو دغه دی چې اوس غټه بوجۍ را په شا کړې ده او را روان دی یا لکه ته څه شوې او دا بوجۍ کې دې څه دي وایي تا نه وایي چې څه پرو دی هغه راوچته وه نو هغه اس نه چې اوښ نه چې کومې سوټې پرېوتی مې راوچتولی که نه همې بوجۍ کې راوچتې کړې یو سړی و دلته نږدې یو کلي کې پخوانی خبره ده نو هغه خان نوکر ته ویله که سار چې که خیر یا پاسې که نه نو میرزا ډېر ته به دې لېږم پلانکي خان له وی ښه جي اوس سار چې مونځ شو چې مې وسکلی شو سړی رانه یا خدای سړي ته خو ما وی چې سار مونځ چې نو زه دې میرزا ډېر ته لېږم پلانکي خان له سړی نشته روک شو څه مسله ده دغه دی چې 11-12 بجې شو خولې ته بیږي او یو غټ کاڼی په اوږه کړی دی غټ مضبوطه ده دا ساګانې دي راځي او نیک ته وایي دا کوم ځای وغورځوم خدای دا څه په بلا سره دا دونه غټ کاڼی دا کوم ځای وغورځوم وایي دا څه دي وایي صاحب کوم ځای وغورځوم مړې کړم بیا خبرې کوو که نه وایي ښه دغلته وغورځوه یا لکه ستا بېخوده تا ته ما نه وي چې سار وختي را چې میرزا ډېر ته به دې لېږم وایي لاړم که نه ما وی یاره څه به اوس نیک له ورځم خو میرزا ډېر ته مې پلانکي خان له لېږي راشه لاړ به شم که نه لاړه چې هلته لاړ هغه ته یې وایي چې څنګه رالې پلانکي وی خان پرون ما ته ویلي چې میرزا ډېر ته به دې لېږم خان له نو ما چې زه څه به اوس هغه را پاسي تپوس به دې کوم تاله رالم وی ښه ده چې رالې دا کاڼی یې غوښتې و دا وله یو څه هلک اوس میرزا ډېر ته دې لېږم خو زه سوال جواب له دې لېږم که نه هسې خو پتا د میرزا ډېره پورې کچ نه کوم په پیتا خو سوال جواب له دې لېږم نو هغه وایي چې هسې مې جوړ میرزا ډېر ته لېږم نو میرزا ډېر ته لا نو هغه یې ودرېږه چې قهوه دله دم کړم هیڅ ته وایي خدای دې بې خو باسه خو هر شي ما کار له لېږلې سوال جواب مې هغه له مې لېږلې نو هغه هم در باندې پوه شو چې قمقل دې راشه قمقلتوب دې وباسه یو دین د قرآن او د حدیث احکامات به سبا منې کې به د عقل نه کار نه باقي چې مونځ کې ښه په عقل او په سوچ او په فکر به کوې په بې عقلی به نه کوې روژه چې نیسې روژې میاشت هم را روانه ده الحمدلله نو هغې کې به هم ښه په سوچ اب الله وایي نیسه بس نیسم ولې ونې پرېږدم بس الله وایي نیسه لیکن عقل نه به کار اخلم چې دا روژه خو د الله د رضا دپاره ده په دې خو زه الله خوشحالومه نو راشه هغه کار پکې مه کوه چې زما روژې د تاوان ورکوي
هلته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې حضور پاک د معراج نه راغی، ابو جهل ولا مخه کې ورغی، راشه کنه ملګری خو دې بل څه وایي وایي چې بیګا په لږ ساعت کې بیت المقدس ته تللی مو بیا واپس راغلی. منې مړوي دا خو وړه خبره ده، که وایي چې د اسمان ته تللی مو بیا راغلی م دا م منه. دا د عقل خبره ده. وایي چې دغه زه دا منمه چې سهار او ماښام له جبریل د عرش جنازې وحی راوړي، دا د عقل خبره ده. عقل ستا نه اخلي نه، او خدای وایي